بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، موږ شروع کوو د خپل چینل اولنی ویلوګ. نو ما اوس ما ورور روان یو، دا زما ورور سره دی، نوم یې ولي محمد دی. موږ روان یو د خیره سره. د چې دی ډېر بد یخ دی، ښه د هر کم سړی نسي تللی. نو درځه زه چې ځو زه به بټ راواخلم. ځه را روان یو، په دا شنه یخ راوتلي یو. نو تاسو ته موږ غواړو چې دا دوستانو ته دا ځای ښکاره کړو. دوستانو دا راورسېدو، دا سایډ د چالو باوړۍ پارک دی، دې ته د چالو باوړۍ پارک وایي. نو تر اوسه لا موږ د کوټ ښار ته نه یو داخل سوي، چالو باوړۍ باندې دا د چالو باوړۍ پارک. دوستانو دا پارک مې ګرده اوس د ښکاره کړی وای، ورغلی به وای سر در پای باندې دا پارک هر څه شان په تاسو کتلی وای. خدای دې نن یو خو یخ دی، بیا ژمی دی، په ژمي کې خو نو پارکونه ګرده وچې، او نن بیا دی یخ دی چې ګرسره سړی د ګرځېدی نسي، داسې یخ هوا ټنډایي. دا نو دا دی سټیشن ته مو دای راورسېدلو. دغه نیر ګاډۍ دلته ولاکه چشته پاره درولې ده. دا د قید اعظم د وخت څو ولاړه، دا زما خیال قید اعظم کوټې ته وخت راغلی، دا د یو جیني پرېښې ده. او دا یو د ټیک ټاک والا ښه چمر ته جوړ کړی، دیوال یې پسې پر راوګرځوئ چې د جمعې په ورځ داسې لاره نه پرې کېږي. دا سټیشن هم ښه صفا ځای دی. واه ډېر خوند ته وینې دا ګاډیانې چې ولاړې دي، دا زما خیال د ډېر ګاډۍ ته ولاړې دي، ټرین ته. په دې کې بیا ماښام زما خیال مالونه وړي، ولا مالونه وړي. یاره زما لاسونه د یخی دي، ولا د زما لاسونه په صحیح معنا یخ دي. زما لاسونه هم داسې دي په خدای لکه یخی. یخ دی اشه دی خواته زموږ در خوا لا یخ دی. او دا ځای چې دا سارا ده نه، و سارا ده په دا وجه باندې دا فلم ته ګوره، ده ته ګوره په باډۍ کې ناست شړۍ پر ځان اچوي، خو په لوکل کې بکللی وای، په بس کې بکللی وای. دا چې نو به دا یخ ښه ګاډۍ در سره یې دا پلونه خو راشه خوند کوي، سړی سر بېره پر روایي نه دی. دا مهربانه ستا دا څه پرایز و خدای مهربانه دی. او دا ډېر بیخي ډېر ښایسته روډ دی، ډېر صفا. ورته وګوره ایرپورټ روډ دی یاره د کوټې، د کیسه خو نو نه ده. او زما په صحیح معنا یخ شروع شو نه دی، زما په صحیح معنا یخ کېږي. لاسونه مې دی چې څه درته ووایم، دا خوارانده دي، دا بیا سیماوي دي، سیماوي خلک یې سار په ناشته کې خوري ولاړ، داسې لس پنځلس تیلي رانیسي والله هر سهار. دا بیا هګۍ دي، کورنۍ هګۍ دي، وینې دیسي ورته وایي. دا د کوچنیانو شیان خرڅوي، هغه نو په موټر کې چې کوچنی شیان نه ویني ولا وایي خامخا غواړي، په پیسې یې که نه وي. مالټې څه وایي په ژمي کې، مالټې یا مالټې خو همدا دي یاره، دا د مایانو مایان ښه خوند کوي په ژمي کې. یو یادي پر موږ هله جوړه کړې، ژر راځه او ژر راځه. لکه دا هم د روان انسان یې جوړ کړی دی، د جمعې مبارک شپه ده، دا یې رش دي ګرده خلک چټي کېږي، سبا چټي یې ګرده څوک کورو ته روان دي، څوک دوکانداران یې کورو ته ځي. سبا د سبا لپاره نو بیا ورځ نن ځان تیاروي.
کیمرا شوانه کې ته هم دغه یخ دی خیر ته ودرېږه د ټیک ټوک فیمسه پلازه به لا ورښکاره کړو اول والله یار دغه د ټیک ټوک فیمسه پلازه دغه ده نه په ټیک ټوک کې بیخي فیمسه نه ده په دې کې تر اوسه لا دننه کار سټارټ دی تر اوسه نه ده مکمله شوې ده حاجي دا د مخ دې بیخي ډېره علاقه نیولې ده یار بیخي غټه پلازه ده غټ مارکیټ دی بیخي غټ مارکیټ دی او د مخامخ نو په پوهېږي چې کم پارک دی دا یو رالو داسې یخ دی تر توګر لاسونه مې دی تک سره دي که سره نه چنګه کېږي راځه یار یو دانه برګر وخورو راځه برګر به وخورو بره به راسه پیدا محمد ته د خیر سره راورسېدلو رارسېږو دا دی پیدا محمد استاد هم ناست دی ورته زه راکښته شو ولې دا موټرسایکل یې وارې بند کړو دا موټرسایکل هم سره خراب دی ولا سره خراب دی اوف السلام علیکم پیرو جوړ په خیر څنګه په خیر خیرت دی بیداره چې بیا چې برابر دی جوړ روغ یم خیر خیرت دی پیدا محمد استاد بیخي وغه په بایپاس کې د خلکو صفتونه راته کړي دا موټرسایکل مو درته راوستلی دی ښه ونه به دا شنه یخ دغه بایپاس راغلی بایک څنګه یې جوړ کړي پیغام اوسه ښه در جوړ کړم بس پانی به راواخلې ژر ژر به وګورې چې موږ برته ځان ورسو ناوخته دی ښه نو سریا دا ځای خو بیخي ډېره لاره ده بیخي ډېره لاره ده دا شنه دا به ځان نه ورسوي چې بلا به نور په چورې دا به ځان نه ورسوي بیرته هغه ځای ته لاړ شو انشاءالله چې ته پر وخت جوړ کړې د چیشه خراب دي دا ګراریانې مراریانې ګرده وګور نو خو ته به چر ځای خراب هغه ځای وسه ښه راسې موږ به ګوړی ورته تکښینو ته دا موټرسایکل خلاص کړې ولې مې تکینو خاول دي بھائی موږ لاسونه د یخی دي موږ سترګې ګرد عمر په دېګدان کې موږ یخ کېږي موږ چې دا ولته راکار زه د مال ور یم بل کړی دی راسې چې ورته کښېنو یو ګړی ته دا موټرسایکل وګوره